او د انس او جن دغه اراده او مشیت څرنګه چې عارضي دي او محدود دي او خاصه عطا ده د ربوبیت د توحید څخه خارج نه دي، بلکې یوازې الله عز وجل کامل تصرف کوي او متصرف دی. که انسان د یو عمل د کولو اراده وکړه او د الله عز وجل مشیت نو، د انسان مشیت نه عملی کیږي، بلکې د الله عز وجل مشیت عملی کیږي، ځکه د الله عز وجل مشیت حاکم دی. نو د ربوبیت بل اساسی معنا دا شوه چې الله جل جلاله متصرف دی، یو خو خالق وو او بل متصرف دی. که څه هم انس او جن ته د مشیت یو حصه ورکړې ده، خو دغه مشیت د الله عز وجل تر مشیت خارج او د باندې نه دي، او نه د الله عز وجل د مشیت سره منافي دي، بلکې بشري مشیت او رضا د الله عز وجل د رضا تابع دي. په حقیقت کې الله عز وجل د ټول کون حاکم دی، حتی په خپل د انسان حاکم هم الله عز وجل دی. او کې خوښه سوه د انسان څخه دغه مشیت اخیستلی سي او داسې هم کړي دي، خاصتا چې د کون ټول موجودات د الله عز وجل د اوامرو سره مطابق عمل کوي. وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، دی جل جلاله هغه ذاتی چې اسمانونه او مځکې د زایلېدو یا د خپل ځای څخه د حرکت کولو څخه راګرځولي دي، او که بیا د خپل ځای څخه زایل شوه هېڅوک نشته چې ویې الا له الخلق والامر، دی جل جلاله دی چې خلق کوي او دی جل جلاله د امر خاوند دی، چې دا معنا د توحید ربوبیت ده. ټول امر د سبحانه وتعالی دی، دی متصرف دی، د مځکې او آسمانو تدبیر په د جل جلاله پورې اړه لري، چې تدبیر د ربوبیت بله اساسي معنا ده. د ربوبیت بله معنا د رزق ورکولو ده، هغه دا چې الله عز وجل هغه ذاتی چې رزق ورکوي. څوک دی چې ورکړه کوي او یا یې منع کوي؟ الله عز وجل. بیل الله جل جلاله بل ورکوونکی نسته او بل منع کوونکی نسته. ښه، څوک په پوښتنه کوي چې داسې خلق شته چې راکوي او داسې خلق شته چې راڅخه منع کوي. مثلا یو تاجر ته څوک ورځي خیر ځینې غواړي، یوه کې ورکوي او د یوه څخه منع کوي. اوس نو دغه تاجر رازق نسو، دغه سړی رزق نه ورکوي؟ جواب: لکه څرنګه چې د انسانانو مشیت د الله عز وجل د مشیت تابع وو، دغه رنګه په رزق کې تصرف د الله عز وجل د حکم تابع دی. هغه څوک چې حکم یې وکړي چې ستا څخه دې منع کړي او یا دې درکړي، هغه الله عز وجل دی. بشر فقط د هغه امر چلونکی دی. که څه هم په ظاهره خلق دا ګمان کوي چې دوی تصرف کوي، مګر په حقیقت کې بشر آله ده، هغه د الله عز وجل امر چلوي. ستا په خیال دغه سړي و تا ته درکړه، څرنګه چې د انسان قدرت محدود دی، عقل یې محدود دی، نو دا ګمان کوي چې دوی خلقو ته رزق ورکوي، مګر خبره اصلا د لوړه ځای څخه ده. خو انسان د کوچني په مثل د ده په فکر دغه انسان یې راکوي او یا یې دغه انسان راڅخه منع کوي، دغه یې خیال وي او دغه حال هم په سترګو ویني. هغه سړی ناست دی، په لاس کې پیسې دي، چا ته ورکوي چا ته نه ورکوي، دی یې ویني چې هغه تصرف کوي، خو اصلا دغه تصرف هلته لوړ حسابل شوی دی. او هلته داسې ډېر آیاتونه او حادث ته چې د دغې معنا تاکید کوي چې رزق د الله عز وجل د طرفه دی او په حساب دی. هیڅ انسان نه مري چې خپل پوره رزق ونه خوري. خاصتا هلته دوه شیان دي چې باید حتما د مؤمن مسلمان په زړه کې ټینګ ځای ونیسي، چې د بشر په دغو دوو شیانو کې هیڅ مداخله او تصرف نشته. که څه هم په ښکاره داسې معلومیږي چې بشر په هغه کې د تصرف قدرت لري، چې دغه دوه شی د توکل د معناو څخه دي. که د یو انسان په زړه کې ټینګ سي، د حقیقي توکل معنا په انسان کې پیدا کیږي. یعنی که دا دوه شیان د انسان په زړه کې ټینګ سي، د هغه انسان په زړه کې د حقیقي توکل معنا پیدا کیږي او ثابته کیږي، چې هغه دوه شی اجل او رزق دي. بل الله عز وجل بل هیڅوک تصرف نشي پکښې کولای. که د دغه دوه شیان په زړه کې ټینګ سوه او پوه سوې
چې تا ته هر څه در پیښیږي هغه تا ته مقدر کړه سوي دي، آرام او مطمئن بسې. مګر هو د دې معنا دا نه ده چې موږ به جد او جهد او کوشش نه کوو، هغه به کوو، مګر پام کوه چې د یوې دقیقې دپاره هم دا فکر ونه کړې چې زما رزق د دغه انسان په لاس کې دی او یا مې اجل د دغه انسان په لاس کې دی. هېڅکله داسې نه ده. که انس او جن ټوله د دغه دپاره راټول سي چې تا ته د یوه شي فایده در ورسوي، نیسي در رسولی بې له هغه څخه چې الله عز وجل ستا دپاره لیکلي دي. او بیا هم پوسه که انس او جن ټوله د دغه دپاره یو ځای سي چې د یوه شي ضرر در ورسوي، نیسي در رسولی بې له هغه شي څخه چې الله عز وجل ستا دپاره لیکلی دي. ورونو دا زه نه وایم، دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قول دی او ما ایمان پر راوړی دی. په هغه لحظه کې چې انسان د مور په نس کې خلقیږي د جنین په شکل او روح پکښې پوکل کېږي، په دغه وخت کې ملک راځي او لیکنه کوي. د لیکنې په جمله کې دا هم لیکل کېږي چې څونه یې عمر دی، څونه یې رزق دی. تر هغو دا انسان نمري څو خپل عمر پوره نه کړي او تر هغو نمري څو خپل رزق پوره ونه کړي. که دغه عقیده په زړه کې ټینګه سوه چې یوازې الله جل جلاله رزاق دی او بشر آله او واسطه ده چې په دغه کار کې مستعملیږي، او دا عقیده په زړه کې ټینګه سوه چې ژوند ورکوونکی او ژوند اخیستونکی یوازې الله عز وجل دی، کم وخت چې دغه عقیده ثابته او راسخه سي نو انسان ته څه پیښیږي؟ انسان محترم کیږي، انسان با عزت کیږي. آیا هلته د ذلت او ځان ذلیل کولو دپاره امکان پاته کیږي؟ یا ځکه انسان هغه وخت و بل انسان ته ځان ذلیل کوي او خواروي چې یا پر خپل مرګ بیریږي یا پر رزق. حال دا چې دغه دواړه د الله عز وجل په قدرت کې دي. دلته نو د ذلت دپاره ځای نه پاته کیږي، بلکې انسان به معزز او محترم ژوند کوي. خو مشکل په موږ مسلمانانو کې دی چې په زړه کې مو د دغه عقیدې استقرار ضعیفه دی. دغه بشري ضعف انسان و ذلت ته راکشوي چې یا د حکومت څخه بیریږي یا د پولیس څخه بیریږي یا د مال د خاوند په حضور ځان خواروي او ذلیلوي، لکه د هغو په لاس کې چې رزق او اجل وي. حال دا چې دا دواړه بې له الله عز وجل د هیچا په لاس کې نه دي. که دغه عقیده په انسان کې ټینګه سوه د انسان د اخلاقو په رشد، تکامل او پوره کېدو کې ډېره مؤثره ده دا عقیده. مثلا زه به یو څو ښه خویونه درته بیان کړم چې د دغې عقیدې په واسطه په انسان کې پیدا کېږي. اول، کرم سخا. کرم څه شی دی؟ کرم بې له تردده بې له فکره ورکړه ده. که د یو انسان په زړه کې دغه عقیده ټینګه سوه چې الله جل جلاله رزاق دی، که دغه انسان صدقه او خیرات ورکوي نه بیریږي. مګر که د چا د رزق عقیده په زړه کې ضعیفه وه، هغه چې خیرات ورکوي بیریږي چې زه به احتیاج او فقیر سم. او دا یې عقیده وي چې رزق مې دغه دی او لاړ وي، د ده په خیال رزق د ده په اختیار دی، پیسې یې ټینګې نیولې او پټې کړې وي چې نورې هم رازیاتې سي. مګر که په زړه کې دا عقیده ټینګه سوه چې الله جل جلاله رزاق دی، نو بې تشویشه صدقات ورکوي. بل دا چې دغه ثابته عقیده په انسان کې عزت النفس پیدا کوي. هغه ذلیل انسان چې هر چا ته سر ښکته کوي د هغه په عقیده کې ضعف دی. د هغه دا عقیده نه ده راسخه چې الله عز وجل مدبر، متصرف او رزاق دی. ځکه د ده عقیده دا ده چې دغه انسان هم نفع یا ضرر رسولی شي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خپل لوی او جلیل مقام سره د الله عز وجل د طرفه امر کیږي چې و بشر ته ووایه قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې زه د دې مالک نه یم چې تاسې ته څه ضرر یا څه خیر در ورسوم، ځکه نفع او ضرر د الله عز وجل د طرفه دي. نو د نورو انسانانو په باره کې څه فکر کوي چې ټوله د ده صلی الله علیه و آله وسلم تر شان او درجې کم دي. دغسې مفاهیم او مقاصد به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ډېر ووینئ. که ستاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې هغه قصه په یاد وي چې یو کافر راغی
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناس یا بدو کافر ژغ پر وکړي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم څوک دې زما څخه منع کوي یعنی خلاصوي د انسانانو په حساب خو څوک نه و چې خلاص یې کړي یو ناست دی او بل یې توره په لاس و سر ته ولاړ دی توره یې پورته کړې ده رسول صلی الله علیه و آله وسلم غیر مسلح او څوک هم نه دي ورسره د بشر په مقیاس او فکر خدا ده چې هیڅوک نشي کولای چې دغه کافر منع کړي اصلا کافر دا سوال یا پوښتنه هم د دې لپاره نه و چې جواب غواړي بلکې تهدید او بیرول و څوک دې زما څخه خلاصوي یعنی هیڅوک نشته چې را څخه خلاص کړي مګر جواب د داسې چا څخه جواب اوري چې پر الله عز وجل پوره اعتماد لري ویل الله د بشر په فکر خدا واقعا پیښه او حساب شوی ده مګر په الهي اعتبار سره الله عز وجل پر دې قادر دی چې زما څخه دې منع کړي د کافر د لاسه توره ولوېده او پر شا غځار شو نو د دغه عقیدې چې الله عز وجل متصرف مدبر او رزاق دی حتمی نتیجه عزت او چاته سر نکشته کول دي دریم دا چې د دغه عقیدې په واسطه په انسان کې شجاعت پیدا کیږي ورونو اخلاق په حقیقت کې د انسان مبدأ ده او په اخلاقو د انسان عقیده معلومیږي بخیل چې بخیل دی ځکه په عقیده کې کمبودیسته کمبودیه په هغه مبدأ کې ده چې دی د هغه تابع دی بیریدونکی دی ځکه په عقیده کې کمبودیسته اوس نو شجاعت هم د دغه صحیح عقیدې ثمره ده که د یو چا دا یقین سي چې رزق او اجل د الله عز وجل په اراده کې دی هغه انسان ضرورت نه لري چې وبیریږي هو په ژوند کې احتیاط او تحذير لازم دی ځکه دا د اسبابو استعمال دی مګر بیره نه ده پکار یعنی ستا د حذر او احتیاط تصرفات ستا د بدن په اجزاو کې وي خو زړه ته باید لار نه کې پیدا ځکه زړه د عقیدې ځای دی پاتې سو نور بدن د هغه څخه احتیاط مطلوب دی او باید احتیاط وکړي مثلا اور پروت دی یو سړی وایي زه د اور څخه نه بیریږم لاس په نه باسي دا نه ده صحیح ستا څخه دا غوښتل کیږي چې باید په جسد کې احتیاط وکړي مګر خبره باید دې ځای ته ونه رسیږي چې بیره دې ستا پر زړه تاثیر وکړي اوس نو یو شی د دې څخه وتلی دی د دغه بیرې څخه یوه بیره وتلې ده چې هغه ته طبیعي بیره ویل کیږي چې دا طبیعي بیره د الله عز وجل د طرفه په بشر کې ایښول شوې ده چې هغه بیره د اعتقاد او عقیدې سره ضد نه واقع کیږي دغه طبیعي بیره هغه حالت دی کوم وخت چې انسان دفعتاً د یو حادثې سره مخامخ کیږي یا د یو سرونکي حیوان سره مخامخ کیږي یا داسې کار پیښ شي چې ستا یې د پیښېدو امید نه وي او وارخطا شي لکه لو چغه یا لوی آواز یا تیزه روښنایي د بم یا تالندې غړمبهاري نور داسې شیان د دغو شیانو څخه بیره د عقیدې سره ضد او منافي نه ده و عقیدې ته ضرر نه رسوي بې له دې څخه چې انسان دا عقیده ولري چې دغه کار نفع او تاوان رسوي مګر د دغه حوادثو د پیښېدو سره طبیعي تصرفات دا د انسان فطري حالت دی که یو انسان ووایي چې زه نه بیریږم د دې معنا دا ده لکه دی چې وایي زما په فطرت کې خلل او تاوان موجود دی داسې نشي کېدلی حتی انبیاء علیهم السلام بیریدل الله عز وجل فرمایي فاوجس فی نفسه خیفة موسی یعنی موسی علیه السلام په خپل ځان کې بیره حس کړه او بیا الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف یعنی ابراهیم علیه السلام د دوی څخه بیره حس کړه او دوی ورته وویل مه بیریږه او بیا هم د موسی علیه السلام په باره کې فرمایي فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال خذها ولا تخف یعنی کوم وخت موسی علیه السلام هغه خپل لکړه وغورځول نابو بره هغه ژوندی مار وو چې تګ یې کاوه نو خود موسی علیه السلام د بشریت په مقتضا په هغه طبیعي بیره وبیروي دا الله عز وجل د طرف ورته وویل شوه واخله دا لکړه او مه بیریږه داسې نور آیتونه هم شته حال دا چې موسی علیه السلام د اولو العزم رسولانو څخه دی دا بیره د بشر فطرتي بیره ده الله عز وجل د بشر د ساتنې د پاره په دوی کې پیدا کړې ده دا بیره د الله عز وجل نعمت دی که دا بیره په بشر کې نه وای
موجوده کدا بیره په بشر کې نه وای موجوده انسانان به په کوارثو او مصایبو کې لویدلای او دغه خطراتو ته به متوجه هم نه وای مگر الله عزوجل د بشر د ساتنې لپاره دغه طبیعي بیره په دوی کې پیدا کړه چې په خطر او تکالیفو کې ونه لویږي ته فکر وکړه فرضاً یو څوک دغه فطرتي بیره ونه لري یو څیرونکی حیوان پر راځي او دی یې مخ ته ولاړ دی ځکه بیره نه لري نو هغه حیوان یې څیري یا ویني چې اور پر روان دی دی ورته ولاړ دی او ورته ګوري یا موټر پر روان دی دی نه بیریږي و مخ ته تیریږي نو که دغه فطرتي بیره نه وای د بشر حیات به برباد وای نو الله عزوجل بیره په زړو کې پیدا کړ چې د بشر حفاظت وسی او دغه بیره د عقیدې سره ضد او منافی نه ده بیله هغه وخت څخه چې انسان د عقیده ولري چې دغه کارونه په خپل ځان کې بیله ارادې څخه د الله عزوجل نفع او ضرر رسوي چې دا نو نه ده صحیح مقصد دا چې دغه اعتقاد چې یوازې الله عزوجل خالق دی مدبر دی او یوازې الله عزوجل رازق دی دغه ته توحید ربوبیت ویل کېږي او په دغه قسم توحید کې ټول انسانان شریک دي ټول بشر په دغه توحید اقرار کوي بیل یو څو لږو او کوچنیو ډلو چې په تاریخ کې پیدا شوي دي په پخوا کې ملاحده او دهریین ورته ویل کېده او په اوس زمانه کې کمونیستان ورته ویل کېږي چې دوی وایي لا اله یعنی رب او اله نسته العیاذ بالله او ژوند ماده ده د دغو خلقو عدد ډېر لږ دی حتی کمونیستان مثلا په روسیه کې د کمونیستانو حزب او یا ټول هغه خلق چې و حزب ته شامل شوي دي په سل کې تر 9 کم دي او هغه حزب پر سر د اقتدار وو احکام ټول هغو صادرول او د هغو به اجازه کم کار نه کېدی حال دا چې دوی ټول په سل کې و نه و او نور خلق د دوی پر عقیده نه و او نه دي حتی ډېر هغه کسان چې و حزب ته شامل شوي وو هغه هم پر دغه عقیده نه و نه دي مگر د دنیوي مصلحت په خاطر یې ځانونه و حزب ته شامل کړي وو نو د ډیرو کفارو کفر د ربوبیت په توحید کې نه دی بلکې د توحید په نورو اقسامو کې کفار دي او یا د توحید ربوبیت په ځینو نورو تفصیلي مسائلو کې کفار دي لکه رزق او تدبیر مگر اکثر بشر په توحید ربوبیت کې سره یو شی او مساوي دي مثلا که ته پوښتنه ځینې وکړې چې چا پیدا کړی وایي الله ځکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي وایي الله په مځکه او اسمانو کې څوک تصرف کوي څوک رزق درکوي ټوله وایي الله د مکې مکرمې کفار قریش دغسې وه په قرآن مجید کې ډېر آیاتونه شته چې د قریشو و کفارو ته اشاره کوي او فرمایي چې د دغه شیانو پوښتنه ځینې وکړه دغه جواب درکوي چې الله قریشو د توحید په دغه قسم کې چې توحید ربوبیت دی انکار او کفر نه کاوه بلکې د دوی کفر د توحید په نورو اقسامو کې وو د توحید دغه قسم د انسان په فطرت کې پروت دی او د قرآن مجید ډېر آیاتونه د دغه قسم توحید څخه خبرې کوي د خلق په باره کې خبرې کوي د تدبیر او رزق په باره کې خبرې کوي د آسمانو او مځکې د ادارې په باره کې خبرې کوي او هغه اعجاز چې په د مځکه او آسمانو کې موجود دی هغه بیانوي او داسې نور چې د توحید ربوبي ته اشاره کوي او قرآن مجید ولې دغه توحید ربوبي ډېر بیان کړی دی ځکه دغه توحید د توحید و نورو اقسامو ته مدخل لار او دروازه ده چې هغه توحید الوهیت دی د الوهیت توحید دا دی چې انسان به دا عقیده لري چې یوازې الله عز وجل د عبادت وړ او مستحق دی غیر لده جل جلاله څخه بل د هر چا عبادت باطل او کفر دی کم وخت چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې خلق یې کړی دی او بل څوک خلق نسی کولای او دی جل جلاله د مځکې او آسمانو تدبیر او اداره کوي بل څوک یې نسی کولای او دی جل جلاله رزق ورکوي بل څوک یې نسی درکولای نو څوک د دې حق او اجازه لري چې بیله د جل جلاله څخه دی د بل چا عبادت وکړي لکه څرنګه چې په حدیث قدسی کې و دغه موضوع ته اشاره شته چې الله جل جلاله فرمایي زه او زما مخلوق بندگان په عجب کې یو زه خلقوم
دوی د بل چا عبادت کوي. رزق زه ورکوم، شکر د بل ادا کوي. حتی تاسې نه ګورئ کفار هم دا اقرار کوي چې خلق الله جل جلاله کوي، بل څوک یې نشي کولای. رزق الله جل جلاله را کوي، بل څوک یې نشي را کولای. تدبیر او اداره د ده جل جلاله په قدرت کې ده، د بل چا په قدرت کې نه ده. او بیا هم د بل چا عبادت کوي چې دا منطقي خلل او شویده دي. نو دا معلومه سوه چې توحید ربوبیت د توحید الوهیت دپاره مدخل او دروازه سو. کم وخت چې ته اقرار وکې چې الله خالق دی، المدبر، الرزاق دی، نو حق نه لري چې د بل چا عبادت وکې او نه بل څوک د دې مستحق دي چې عبادت یې وسي. ولې به د بل چا عبادت کیږي؟ کم وخت چې د هیڅ شي خلق نسي کولای، اداره د دوی په لاس کې نه وي، په مځکه او اسمانو کې د هیڅ شي مالک نه وي، د یوې ذرې ملکیت نه لري، نو ولې د دې مستحق سي چې عبادت یې وسي؟ څنګه د هغه چا عبادت کیږي چې د هیڅ شي مالک نه وي، نه نفع رسولای سي نه ضرر، نه رزق ورکولای سي، اجل هم د په لاس کې نه دی، د خلق قدرت هم نه لري، نو د څه شي دپاره عبادت کیږي؟ کم وخت چې په توحید ربوبیت اقرار وکړي، عقل صحیح منطق درته وایي چې خامخا حتما په توحید الوهیت هم باید اقرار وکړي چې بې له دغه الله څخه بل څوک د عبادت وړ او مستحق نه دی، او نه باید عبادت وسي. او که د دغه عقیدې څخه مخالفه عقیده یا عمل څوک ولري، و هغه ته شرک ویل کېږي. کم وخت چې دغه اقرار وکړي چې الله عز وجل خالق دی، مدبر دی، رازق دی، او بیا بې له ده څخه د بل چا عبادت کوي، او یا بې له ده څخه د بل چا څخه رزق غواړي، او یا د بل چا څخه وبېرېږي، او یا دې دا عقیده سوه چې اجل د بل چا په لاس کې دی، که د دغو شیانو څخه یو شی په چا کې پیدا سي، دې ته شرک ویل کېږي. او دا د عقل او صحیح منطقو سره مخالفت هم دی. بیا نو دغه مشرکانو به یو دلیل ویل به چې هو موږ پوهېږو چې دوی خلق نشي کولای، بوتان به یادول، د کون اداره د دوی په لاس کې نه ده، رزق دوی نه راکوي، مګر موږ واسطه غواړو. زموږ مقصد واسطه ده چې الله عز وجل ته مو ورسوي. نو د دغه بوتانو او دغه الهو عبادت موږ د واسطې په شکل سره کوو، چې دا هم د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې فرمایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یعنی هغه د قریشو کفارو به ویل موږ د دوی عبادت نه کوو مګر د پاره د دې چې دوی موږ د الله جل جلاله و طرف ته نږدې کړي. او دغه کار په بشر کې نشر دی، ځکه دوی مستقیما د الله عز وجل وجود نه ویني. بشر ضعیفه دی، دغه شی اوس هم پکې شته. ولې دوی مستقیما د الله عز وجل وجود نه ویني، فقط د الله عز وجل د مخلوقاتو د لیدلو په واسطه الله عز وجل ویني. څرنګه چې د انسان عقل محدود او قاصر دی، په مادي شیانو پورې تعلق نیسي، که څه هم انسان د معنوي شیانو پر وجود عقیده لري، مګر تعلق یې د مادي یا جسم شیانو سره وي. انسان د خپل عقل د قصور په خاطر داسې شی غواړي چې په خپل لاس یې لمس کړي، لکه کوچنی چې د بازوی شی په خپل لاس کې غواړي. خیالي، فکري او داسې شی نه غواړي چې نه لیدل کېږي او یا په لاس نه نیول کېږي. په دغسې شي یې د زړه تسلا نه کېږي. سبحان الله، دغه مسئله په بشر کې موجوده ده، بې له هغو کسانو څخه چې عقل یې حاکم کړی وي. نو ځکه عقل د بشر د مکلفیت دپاره شرط دی. نو خود هغه انسان چې عقل یې د لاسه ورکړی وي لکه لیونی یا عقل د حکم کولو لایق نه وي، د هغه سړي څخه مکلفیت ایسته کېږي، هغه نه دی مسؤله. د بشر سره ولې حساب کېږي؟ ځکه د دوی سره عقل شته، او هغه څوک چې عقل نه استعمالوي، کار نه ځینې اخلي، هغه ته جزا ورکول کېږي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د درو نفرو څخه قلم پورته دی، یعنی مسؤله نه دی. هغه څوک دی؟ لیونی تر هغو چې فرصت راځي یا فرصت کېږي، بل بیده تر هغو چې راویښېږي، ځکه د خوب په وخت کې د عقل قدرت او حرکت کم وي، نتیجه اخیستل یا منطق نشته. په خوب کې د عقل دغه جز کار نه کوي، هلته د عقل بل جز کار کوي چې فقط د اندامو حفاظت کوي.
د دماغ هغه جز کار نه کوي چې حکم او تصرف کوي، نتیجې راباسي. دریم د کوچني څخه قلم پورته دی تر څو چې بلوغ ته رسیږي، ځکه د دغه مسائلو د ادراک دپاره یې عقل نه وي پوره سوی. کم وخت چې د دغه قدرت یې پیدا کړي چې په دغه مسایلو پوه سي، هلته نو تر قلم لاندې کیږي او حساب ورسره کیږي. مګر که یو انسان په خپل عقل او دماغ معطله کې کار نه ځینې اخلي، په خواهشاتو، په نفس او په هوا پورې ځان وتړي، دلته نو خود د عذاب او عقاب مستحق وګرځېدي او عذاب ورکول کیږي. تاسې و بني اسرائیلو ته وګورئ، ډېر ښکاره مثال دی. الله عز وجل د موسی علیه السلام او بني اسرائیلو قصه په قرآن مجید کې تر 80 ځایه زیاته ذکر کړې ده. دغه بني اسرائیل یا یهود ډېر واضح مثال دی چې دوی په عقلي تصرف کې خلل او نقصان راوستلی دي. هره قصه د دوی د خلل او بشري نقصان یو مثال ښکاره کوي. هغه ځای چې زموږ د دغه عقیدې په موضوع پورې تعلق لري هغه به درته بیان کړم. تاسې پوهیږئ چې الله عز وجل موسی علیه السلام و فرعون او د هغه قوم ته د نو لویو معجزو سره راولېږي او خلقو هم دا معجزې ولیدې. د دغه قوم د اختر ورځ وه او ټول خلق په تاش کې سره یو ځای سوي وه. خلقو ته دا معجزې چې ډېرې لوی معجزې وې ورښکاره کړې. تاسې پوهیږئ چې هغه لوی او واضحه مادي معجزې چې په تاریخ کې پیښې شوي دي هغه د موسی علیه السلام معجزې وې. پس له دغه ټولو معجزو څخه کوم چې بني اسرائیل یې ورسره بوتله، د فرعون څخه یې نجات ورکړي او تر بحر یې تیر کړه. الله عز وجل فرعون او د هغه ډله هلاک کړه. نو پر یو قوم راغله چې هغه پر خپلو بتانو راګرځېدلي وه. ونو اسرائیلو یا یهودو و موسی علیه السلام ته څه وویل؟ ویل یا موسی موږ ته هم دغسې الهه وګرځوه لکه دوی چې الهه خدایان لري. پس له دغه ټولو معجزو بیا هم دغه عقلونه لکه د کوچنیانو په مادي شیانو پورې تړلي ول چې دا عقلي خلل او نقصان دی چې په بشر کې موجود دی. که انساني عقل مستقیم او پر لار صحیح لاړ سي، نتیجه ښکاره او روښانه ده. کم وخت چې بې له الله عز وجل څخه خالق نسته، مدبر نسته، بې له ده څخه رازق نسته، نو بې له ده بل څوک د عبادت وړ هم نه دي. ځکه د هغه نورو په لاس کې نه خلق شته، نه اداره، نه رزق شته، نه اجل، چې دا واضح صحیح او سالم منطق دی. کم نقص او خلل پکښې نسته او د دغه په عکس کې انتهایی خلل او نقصان موجود دی. کم وخت چې دا درته ثابته سوه چې الله عز وجل خالق دی، رازق دی، مدبر دی، نو په کم حق سره د بل چا عبادت کوي؟ او دا دې هم عقیده ده چې بې له الله جل جلاله بل څوک خلق نسی کولای، رزق نسی ورکولای، اداره نسی کولای. آیا د دغه عقیدې سره سره د بل چا عبادت کول ظلم نه دی؟ الله عز وجل فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. شرک عظیم او تر ټولو لوی ظلم دی. بل هر ظلم سپک دی مګر دغه ظلم نه بخښل کیږي او نه د دغه ظلم دپاره عقلي او منطقي دلیل شته. د چا چې عقل پر ځای وي او د شرک عمل وکړي هغه د عذاب او عقاب لایق دی. الله عز وجل فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یعنی خامخا الله عز وجل مغفرت او بخښنه د دې نه کوي چې د ده سره شریک ونیول سي، او هغه چې تر شرک او کفر کښته وي د هغه بخښنه کوي و هغه چاته چې د الله عز وجل خوښه وي. اوس نو موږ پوهیږو چې ولې د شرک بخښنه نه کیږي او بل هر شی ممکن وبخښل سي. ځکه بله هره ګناه د انسان د ضعف، تقصیر او کمبود تعبیر کوي. د انسان څخه د ضعف او قصور په خاطر پیښیږي، مګر شرک د انسان د فطرت او د عقل سره ټکر دی او د ټولو شیانو انکار دی. مشرک د هغه چا انکار کوي چې پیدا کړی دی، رزق یې ورکړی دی، د مور رزق یې ورکړی دی، د امورو اداره یې کړې ده، د اصل څخه انکار کوي. که یو سړی مور او پلار آزار کړي دا ظلم دی، ځکه مور او پلار پر اولاد حق لري، مګر بیا هم د انسان دپاره مور او پلار ټوله شی نه دي. ولې؟ داسې شیان شته چې تا په خپله ګټلي او حاصل کړي وي، داسې شیان شته چې نورو دې په هغه کې کومک کړی وي.
مور او پلار ټول شیان وچاته نه ورکوي مگر الله عز وجل ټول شیان درکړي دي، بلکې دغه الله جل جلاله ستا د وجود سبب دی. نو دلته دا خبره ډېره ښکاره کېږي چې شرک هغه ډېر لوی ظلم دی او ډېر شدید ظلم دی او په دغه خاطر هم نه بخښل کېږي. کم وخت چې په توحید ربوبیت پوه سو د هغه په نتیجه کې د توحید الوهیت په مقصد هم پوه سو چې زموږ ټول اعمال به خاصتا یوازې او یوازې د الله جل جلاله دپاره وي. او کم وخت چې د انسان په زړه کې دغه عقیده ثابته سي نو دا نتیجه ځین راوځي چې بل څوک د دې وړ او لایق نه دی چې عبادت کې وسي، او نشایي چې د زړه اعمال مو په بل چا او بل طرف پورې تعلق پیدا کړي. د زړه اعمال لکه محبت، توکل، رجوع، بیره او داسې نور دا د زړه اعمال دي. او نه مو بدني عبادتونه د بل چا دپاره وي لکه رکوع، سجده، عاجزي، حلالېدل، دعا، بلل او داسې نور. بېله الله جل جلاله بل څوک ته دغه وړ او لایق نه دی. ولې ته چې کم وخت لمونځ کوې، سجده او رکوع کوې، خیرات حلالوې، قرباني کوې، حج او نسک ادا کوې، داسې نور ټول عبادتونه ته د دغه ټولو د کولو څخه څه غواړې؟ څه اراده لرې؟ ته غواړې چې الله جل جلاله در څخه راضي سي، ته غواړې چې الله عز وجل د خپل فضل او درباره څخه په دنیا او آخرت کې درکړي. که ته دغه کارونه بېله الله جل جلاله څخه د بل چا دپاره وکړې څه ځینې غواړې؟ ایا د هغه په لاس او قدرت کې خلق دی، رزق دی، تدبیر او تصرف دی، اجل دی، نفع او ضرر دی؟ څنګه بېله الله جل جلاله څخه و بل چا ته سجده کوې؟ څنګه حلالېده کوې؟ څنګه ځان ورنږدې کوې؟ څنګه خواست او غوښتل ځینې کوې؟ دی په خپله مخلوق دی، هیڅ شی یې په قدرت کې نشته. دا کار په عقل کې کمبودي ده، دا په حمد او شکر کې نقصان دی. نو ځکه دغه سړی د شدید عذاب او عقاب لایق دی. چې په اختصار سره د توحید الوهیت معنا دا سوه چې زړه به دې په طاعت او عبادت کې د الله عز وجل سره وي، او دا به دې عقیده وي چې بل څوک د عبادت وړ نه دی. که بدني عبادت وي که قلبي بېله الله عز وجل څخه یې بل څوک مستحق نه دی. او انسان به و الله عز وجل ته پوره اخلاص لري. انسان چې هر تصرف او هر کار کوي هغه یې باید د الله عز وجل دپاره وي. اخلاص څه شی دی؟ اخلاص دا دی چې هر کار چې ته کوې که د قلبي د زړه د کارو څخه وي او که د بدني کارو څخه وي په هغه سره به دې یوازې د الله جل جلاله رضا مقصد وي. چې عکس یا ضد د اخلاص ریا ده، چې دغه ریا شرک بلل کېږي. مثلا یو سړی په مسجد کې لمونځ کوي، دی په لمانځه دی مګر سترګې یې شاوخوا ګرځي، چپا او راسته طرف ته ګوري. اول خو په دې کار کې خشوع کمیږي، هغه خشوع چې په لمانځه کې حتمي او ضروري ده. دی په دغه نه پوهېږي چې زه د جلیل او عظیم رب جل جلاله په حضور کې ولاړ یم. سربیره پر دې دی و خلقو ته ګوري چې خلق ماته په کم نظر ګوري، او یا داسې په نورو عبادتو کې د خلقو توجه و ځان ته جلبول چې دا د عبودیت په معنا کې کمبودي ده. که دی په دغه پوه سي چې دغه ټول خلق نه نفع را رسولی سي او نه ضرر، او نه دوی زما پر ژوند او رزق اثر اچولی سي، او دوی د دغه وړ نه دي چې زه خپل یو جزئي عبادت د دوی دپاره وکړم، او هغه یوازنی ذات چې د عبادت وړ او لایق دی هغه الله عز وجل دی. نه به و خلقو ته کتلی وای، نه به د هغو توجه و ځان ته را اړولی وای. اوس نو تا ته معلومه سوه چې ریا د اصلي توحید د اصلي او توحیدي عقیدې سره ضد او منافي ده. او د توحید په معناو کې یو هم توکل دی، چې توکل د هغه لویو او عظیمو مفاهیمو څخه د عقیدې دی. توکل څه معنا؟ د توکل د معنا خلاصه دا ده چې د یو کار د پاره به پوره اسباب برابروي، په اسبابو کې به جهد او کوشش کوي، او بیا به د کار نتیجه و الله عز وجل ته پرېږدي. د هغه جل جلاله و ارادې ته به تسلیمېږي. چې په مختصر ډول سره د توکل ترجمه دا سوه په اسبابو پوره آمادګي نیول او د کار نتیجه و الله عز وجل ته سپارل. مثلا
زه امتحان لرم، اول و استاد ته ښه غوږ نیسم، په کور کې د درسو تکرار کوم، غیر حاضرین نه کوم، په کومو شیانو چې نه پوهېږم د هغو پوښتنه کوم، یو نفر یا خصوصي معلم پیدا کوم چې په درسو کې چې د درسو په تکرارولو کې کومک را سره وکړي او داسې نور. مګر وروسته چې بیا د امتحان و صحنې ته ور داخل سم، دلته به خاص او حق توکل لرم. ځان ته به وایم چې زما درس ویل فایده نه را رسوي، د استاد تشریحات فایده نه راته کوي، هغه زما کوششونه او زحمتونه مې کومک نشي کولی، هغه خصوصي معلم مې نشي کامیابه کولی، هغه چې کامیابه کوي مې یا ناکامه کوي مې هغه الله عز وجل دی. بل مثال، د یو کافر ملک سره جنگ ته داخلیږو، پوره عدد عسکر او لشکر به یو ځای کوم، کافي اسلحه به برابروم، په لشکر کې به نظم او ترتیب راولم، د دشمن د قواو معلومات به لرم. مګر کم وخت چې جنگ شروع سي څه به وایو؟ ومن نصر الا من عند الله. نصر کامیابی زموږ په عدد نه ده، زموږ په اسلحه نه ده، زموږ نقشه او حساب موږ نشي کامیابولی، بلکې هغه ذات چې موږ ته بری راکوي هغه الله سبحانه وتعالی دی. بل په تجارت شروع کوي، خپل پلان او نقشه به ښه مطالعه کوي، د بازار معلومات به کوي، په نرخو به ځان خبروي، د خلقو سره به تماس لري، د طلب اندازه به در معلومه وي او داسې نور. خو کم وخت چې د په کار شروع وکړه وایه به یا رزاق. نه د بازار معلومات رزق درکوي او نه ستا نورې هلې ځلې، فقط الله عز وجل رزاق دی، مدبر دی. امتحان ته ځې، ښه او پوره امادګي دې ونیسه، مګر بیا هم مه وایه کامیابه یم. زر شیان شته ممکن د هغو څخه یو در پېښ شي. یو نفر قصه کوي، وایي امتحانونه مو رانږدې وه، خو تر امتحان څو ورځې دمخه هغه د سوالو ورقه د یو چا په واسطه په لاس راغله، سوالونه او جوابونه مې ښه مطالعه کړه او زده مې کړه، تر داسې اندازې چې ټوله جوابونه مې د کتاب د رویه په یاد کړه. د امتحان ورځ راغله، امتحان ته کښېنستو، د سوالو ورقې وویشل سوې، په ورقو کې هم هغه سوالونه دي چا ما په یاد کړي. ورونو، اوس نو تاسې څه فکر کوئ چې دا سړی به کامیابه وي که ناکامه؟ حتما کامیابه دی، خو د الله عز وجل اراده بله وه. پر دغه سړي بېهوشي راغله، بېهوشه سو، امتحان یې نه کوي. دا امتحان تیر سو، خو د ده څخه بل وار امتحان واخیستی چې په هغه امتحان کې نور سوالونه وه. نو بې له الله عز وجل بل پر هیڅ چا او هیڅ شي توکل مه کوه. هو، ته باید حتما خپل کوشش وکړې، په اسبابو باید آمادګي ونیسې چې ستا په فکر تا نتیجې ته رسوي. مګر هو، توکل او اعتماد به دې پر اسبابو نه وي. ولې؟ شاید د الله عز وجل په مشیت داسې یو شی پېښ شي چې ستا اسباب در مختل او ګډ وډ کړي. او دلته به خبره د علمای کرامو په هغه قول سره ختمه او پوره کړو چې وایي د اسبابو د برابرولو پرېښول ګناه ده او پر اسبابو توکل کول شرک دی. نو د اسبابو پرېښول ګناه ده. موږ ولې اسباب برابروو، امادګي نیسو؟ ځکه الله عز وجل په دغه امر کړي یو. الله عز وجل فرمایي: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. یعنی ای مؤمنانو، دغه کفارو د جنگ دپاره تیاری او آمادګي نیسئ څونه چې مو په وسه پوره وي چې د جنگ اسباب او روزل سوي آسان جمع کولی شي. او په حدیث شریف کې راغلی دی: اعقلها وتوکل، چې دا و یو صحابي ته د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد. هغه مسجد ته راغلی، اوښه یې دغسې پرېښول، خلقو ورته ویل اوښه دې ولې نه وتړل؟ ویل توکل پر الله دی. مګر رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ویې تړه او بیا پر الله جل جلاله توکل وکړه. دا ټوله امرونه دي چې خامخا باید آمادګي ونیسئ، خپل کوشش وکړه. مګر په عین وخت کې چې کوشش کوو او په دغه سره امر هم یو، خو وایو چې مه پر خپل کوشش توکل کوه، مه پر اسلحه او عدد توکل کوه، مه پر خپله نقشه او عقل توکل کوه، بلکې توکل به دې یوازې او یوازې پر الله عز وجل لا شریک له وي.
نو د اسبابو د آماده کولو پرېښول ګناه ده او پر اسبابو توکل کول شرک دی. ځکه دغه اسباب نه نفع رسولی شي نه ضرر. هغه چې نفع او ضرر رسوي هغه الله سبحانه وتعالی دی. چې دغه توحید الالوهیه د توحید دوهم قسم دی. اول قسم توحید الربوبیه چې په هغه توحید کې مسلمانان چې په هغه توحید سره مسلمانان او کفار اقرار کوي. او توحید الالوهیه دوهم قسم توحید سو چې عبادتونه د زړه اعمال د جسم اعمال مالی اعمال به ټوله یوازې او یوازې د الله عزوجل د پاره دي. او دریم قسم توحید اسماء الحسنا دی. که ژوند باقي و د اسماء الحسنا او صفات العلا توحید به په یوه بله خاصه سلسله کې درته بیان کو ان شاء الله تعالی. ځکه د الله عزوجل اسماء الحسنا نه نیوي نومه دي او زه داسې اراده لرم که وخت و ان شاء الله تعالی د دغه ټولو اسماء الحسنا و ترجمه به په مفصل ډول سره په یو خاصه سلسله کې د پټو درته بیان کړم. وما توفیقی الا بالله ان شاء الله تعالی. څرنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاته دی نو نه غواړم چې هغه خالي پاته سي، خو دلته به بیا هم د توحید داسې یو مفصل بیان وکړم چې هغه د کوچنیانو او بالکل یعنی د هغو کسانو سره چې تعلیم نه لري د هغو کسانو دپاره هم مفید وي او په پوه سي. توحید معنا یووالی. د توحید وړ څوک دی؟ الله جل جلاله دی. پر الله جل جلاله باندې باید موږ ایمان ولرو چې واحد لا شریک دی. خو دغه توحید په خپله و خپل ځان ته درې قسمه دی. و یوه ته توحید الربوبیه ویل کېږي، او بل ته توحید الالوهیه ویل کېږي، او بل ته توحید الاسماء والصفات ویل کېږي. دا درې سره قسمونه چې سره یو ځای سي د دې څخه کامل توحید او ایمان جوړیږي. توحید الربوبیه دا دی چې هر هغه کارونه چې په دا کون کې کیږي دا به مو ایمان او عقیده وي چې دا ټوله کارونه د الله عزوجل د طرفه څخه کیږي. اداره، رزق، تدبیر، خلق، د اولاد پیدا کېدل، د بارانو اورېدل او داسې نور ټوله هر هغه شیان چې په دا کون کې پیښیږي هغه د بل هیڅ چا د طرفه څخه نه کېږي، فقط او فقط یوازې الله عزوجل د هغو اداره کوي. دا توحید ربوبیت دی چې خلقول او رزق ورکول او اداره هغه درې عام الفاظ دي چې نور ټوله شیان تر لاندې کېږي. په دغه توحید کې تقریبا مسلمانان او کفار سره یو شی دي، ځکه کفار هم پر دغه باندې اعتراف کوي چې دغه خلق او دغه رزق ورکول او دغه اداره د کون بې له الله عزوجل څخه بل څوک نه کوي. دوهم توحید د الوهیت دی. د توحید د الوهیت معنا دا ده چې ستا ټول عبادتونه دا بیا هغه کارونه دي چې په تا پورې اړه لري. د توحید ربوبیت هغه کارونه و چې په کون کې د الله عزوجل د طرفه کېږي. د توحید الوهیت هغه کارونه مقصد دي چې په تا پورې اړه لري، یعنی ستا ټول عبادتونه که مالی وي، که بدني وي، که په زړه پورې وي، که په قول وي، عبادتونه که مالی وي، که بدني وي او که قولي وي او یا هغه شیان چې په زړه پورې تعلق لري دا به دې هم ټوله د الله عزوجل د پاره وي. هېڅوک به په دې کې نه ورسره شریک کوي. دا د پلانکي د پاره نظر، د پلانکي نظر، دا شیان د اسلام د عقیدې سره منافي او ضد دي. دا چې پلانکی راورسېږي دا د اسلامي او د وحدانیت د عقیدې سره ضد او منافي دي. رسېدونکی الله دی، غوث الله دی، کومک کوونکی الله دی، ټول شیان الله کوي. نو ستا به ټول عبادتونه او ټول د زړه علایق به دي یوازې او یوازې د الله جل جلاله سره وي. دا نه وایم چې د ښو خلکو احترام مه کوئ. ښه خلک د احترام وړ دي، د ښو خلکو سره علاقه پیدا کړئ، د ښو خلکو مجلسو ته ورځئ، د ښو خلکو خبرو ته غوږ نیسئ، احترام یې کوئ، عزت یې کوئ، مادي کومک ورسره کوئ،
اما کومک او طلب چې تاسې غواړئ او تاسې کوئ یا کوم عبادت چې کوئ هغه به مو یوازې او یوازې د الله عز وجل دپاره او دریم توحید د اسماء الحسنا او صفات العلا دي هغه اسماء الحسنا چې د الله عز وجل دپاره دي هغه ټوله ازلي او ابدي دي او هغه د اولي ورځې د الله عز وجل د ازل څخه د الله عز وجل سره موجود دي او ته او د الله دپاره دي بل څوک په هغو کې اشتراک نه ورسره کولی شي نه ورسره لري ورونو موږ تاسې اولا باید عقیده سمه کړو ځکه د انسان عمل پر عقیده بنا کېږي که عقیده خرابه وه د عمل د قبلېدلو امید مه کوئ عقیده چې سمه وي که ګناه وسوه توبه به وکړئ که د لږ عمل وکړي هغه به قابل د قبول وي مګر چې عقیده خرابه وي چې هر څونه ډېر عمل وکړي هغه قبلیږي نه هغه وضعی ته نه رسېږي هغه بېهوده کېږي نو د عقیدې بحث او په عقیده باندې پوهېدل او د عقیدې اصلاح کول د انسان دپاره حتمي او ضروري شی دی او موږ باید ټوله دغه کوشش وکړو چې اول مو عقیده اصلاح وي ځکه اعمال پر عقیده بنا کېږي که عقیده کږه وه اعمال دا لکه پر کاږه دیوال باندې چې نوره بنا کوي ټوله نړېږي په درد نه خوري عقیده چې اصلاح وي هر څونه عبادت چې پر کوې هغه قابل د قبول دی هر څونه هو ګناه به وکړې توبه به وکاږي مګر که عقیده خرابه وه عمل په درد نه خوري توبه په درد نه خوري نور شیان تر هغو پورې توبه په درد نه خوري چې ته پر وخت محترم ورونو څرنګه چې پته پای ته رسېږي نو ستاسې ټولو څخه امید د دعا لرم